هم داسې ویډیو ایډیټ کول غواړئ خو په چل باندې نه پوهیږئ نو ټینشن مه اخله، زه لا یم. زه به تاسو ته ډېر په اسانه طریقه باندې در وښایم. د ټول نه مخکې که تاسو زموږ چینل ته نوي یئ یا زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. تاسو به راشئ خپل موبایل کې به کیپ کټ اوپن کړئ، په نوي ویډیو باندې به کلیک کړئ. تاسو کومه ویډیو ایډیټ کول غواړئ هغه به تاسو ایډ کړئ. چې ویډیو هم کله ایډ کړله د ویډیو نه به تاسو ایکسټرا پارټ ریموو کړئ. صحیح ده؟ چې کله م ریموو کړئ بیا به دا ویډیو ستاسو کومه ویډیو چې ده دا به تاسو ډوپلیکیټ کړئ. ډوپلیکیټ هم کړئ بیا به دا بلې ویډیو تاسې اورلی ته راښکته کړئ. داسې به اورلی ته راښکته کړئ، خو دا ویډیو به تاسو د دې بلې ویډیو سره یو شان لګوئ. صحیح ده؟ چې ستاسو ویډیو بیا بالکل پرفیکټ راشي. بیا به تاسو د اورلی بیکګراوند ریموو کړئ. تاسو بیا راشئ ریموو بیکګراوند آټو رینیول به تاسو ووهئ، ستاسو بیکګراوند به یو څو سیکنډه پس ریموو شي. بیا به تاسو راشئ اورلی به ووهئ، ایډ اورلی به بیا تاسو ووهئ. که تاسو په لیکل مخکې لیکلي وي نو صحیح ده، که نه مو لیکلي نو تاسو بیا لیکل ځان ته وکړئ، بیا به پکې تاسو هغه ایډ کړئ. بیا به راشئ هغه لیکل به تاسو ایډ کړئ کوم چې تاسو مخکې کلي وو. بیا به راشئ دا لیکل به تاسو مکمل د ویډیو سره یو شان کړئ. بیا به تاسو لاړ شئ ریموو بیکګراوند ته ولاړ شئ، هلته بیا تاسو کروما کی سلیکټ کړئ. بلیک بیکګراوند به تاسو بلیک کلر به تاسو په دې کې ایډ کړئ او 100% به یې ورسوئ. ستاسو لیکل به دغه شان شي. اوس به دا لیکل موږ د ویډیو شاته څنګه اړوو، ډېره اسانه او ساده طریقه ده. ویډیو ته به تاسو کلیک ورکړئ، بیا به راشئ تاسو دې خوا لیر به وګورئ. لیر ځای تاسو کتلی شئ زموږ دا لیر چې کوم دی دا فسټ لیر دی. اوس دا سیکنډ لیر ته موږ بیک شاته اړوو. بیک به شاته څنګه اړوو؟ بیک باندې به کلیک کړئ، تاسو کتلی شئ زموږ لیکل شاته واوړېده. اوس به دا لیکل مونږه اخوا به څنګه ځي؟ دا ډېره اسانه او ساده طریقه ده. لیکل به تاسو اخوا بوځئ دغه شان، دا کی فریم به تاسو ایډ کړئ، بیا به تاسو د خپل لیکل دې خوا راوړئ. داسې کی فریم په خپله ایډ کېږي، تاسو به یې نه ایډ کوئ. بیا به دې خوا راشئ، بیا به لیکل دې خوا راوړئ، بیا به لږ دې خوا راشئ لیکل به راوړئ، بیا به لږ دې خوا راشئ لیکل به راوړئ، بیا به دې خوا راشئ لیکل به راوړئ، بیا به راشئ لیکل به دې خوا راوړئ. زموږ ویډیو به څه داسې راشي. ګورئ تاسو کتلی شئ څونه ښایسته او مزیداره او ډېر په ساده طریقه مې تاسو پوهه کړئ. که اوس هم تاسو نوي پوه شوي تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې ووایئ، زه به تاسو ته ریپلی خامخا درکړم. او یوه خبره چې چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ.